بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو دوستانو زمونږ استاد نننی درس دا لکسیون 22 یعنی 22م درس 22 سپیل یا بوکشتابیغن داسې راځي یا داسې لیکل کیږي. ښه ګرانو دوستانو درس را کوزیږو دلته وایي hören Sie zu sprechen Sie dann mit یعنی څه hören واورئ Sie تاسې څو یعنی په سیډي کې دغه البته نن د سیډي درس لرو یعنی په سیډي کې سیډي کې واوري یا سیډي په ټایپ کې کې داسې واوري مثلا یا په کمپیوټر کې واوري بهر حال چې پر ډول باندې تاسو پیږئ. ښه sprechen یعنی خبري وکي زی تاسو دن بیا میت یعنی د دې غسره چې دغه څنګه چې دغه سیډي وس درته دلته تقدمه نو یعنی تاسو سره هم خبري وکي. زما دوستانو تاسو ته سیډي کې دمه بیا ورسته درته معنی وکم بیا بل درس سره شو. ښه وس تاسو غوږ ونیسئ زه تاسو ته درس کېدم. Seite 12, Aufgabe 28. Hören Sie zu. Sprechen Sie dann mit. Das Handy. Tipp 1, 2 und die 3. Tippe hier noch die 4. 5, 6 jetzt. Ach, besetzt. 7, 8. Gut gemacht. 9 und 10. Das ist schön. ښه دوستانو دغه دام واورېده چې مثلا څه ویلې اوس به داسې چلو وکړو. زه به تاسو ته وارې معنا وکړم بیا به دې بل درس ته لاړ شو. دلته وایي دس هندي که نه یعنې دا موبایل دی. تپ یعنې څه تپ یعنې ولیکه په موبایل کې یا په کمپیوټر کې مثلا تپ دغه ته وایي. ښه 1 2 und die 3 یعنې څه یو دوه او دا und او شو که نه درې دا د چې دا کنه د دریو ارتیکل دا د درای کنه تپ هیر یعنی ولیکه دلته نوخ د فیر یعنی نوخ یعنی بیا د فیر یعنی څلور ولیکه 5 6 jetzt یعنی پنځه شپږ وس ولیکه وس یعنی jetzt وسته jetzt وای اخ بزست یعنی څه موږ تاسو پښتو کې وایي چې اخ دا خو مصروفه ده کنه داسې وایي نو په دې کې هم وایي اخ بزست یعنی مصروفه ده یا مثلا لمبر صحیح نه و بهر حال او په انګلیش کې وایي بیزی کنه یعنی مصروفه ده. ښه دلته لاندې وایي 7 8 و اته gut gemacht یعنی ښه که یا صحیح که البته اشتباه نه ولې خو دغه بهر حال داسې وایي gut gemacht یعنی صحیح که 9 und 10 یعنی نه او لس کنه das ist schön یعنی دا شو صحیح یا خ schön یعنی خ. ښه ګران دوستانو امیدوارم په دې باندې پوه شوي. دلته مثلا اوس راځو د بل درس ته. دلته وایي lesen Sie die Zahlen und schreiben Sie کنه څه یعنی څه lesen یعنی وی وایي Sie تاسې د Zahlen یعنی حساب دغه حساب ده. ښه und او schreiben یعنی ولیکئ زی تاسې اوس اوله یعنی مطلب دا دی چې دغه ووایئ بیا په دغه ځای کې تاسې ولیکئ. البته دوستانو تاسې به دلته په کتابچه کې بیا ولیکئ. ښه دلته وایي نول یعنی صفر نور معنا ته ضرورت نشته دوستانو. زه همداسې ووایم درته بیا به وروسته درته دلته ورسره ولیکم. ښه نول یعنی صفر 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 یا 16 17 18 19 20 oder 20 یا 20 هم ورته وایي 20 هم ورته وایي. ښه ګران دوستانو زه به تاسو ته شروع کوم د لیکلو. امیدوارم په هغه باندې پوه شوي یئ. بیا تاسو کولی شئ چې بیا دا ویډیو واورئ بیا واورئ ځکه چې اوس دلته که زه تاسو ته بیا ووایم نو ویډیو م غټېږي. ښه زه به اوس ولیکم 0 ښه 1 2 3 4 یا دا دوستانو لږ غټ ده په دغه خط باندې صحیح نه راځي. زه به دا خط وړکای کوم درته لږ چې دغه سره صحیح جوړ راشي. چې شو وړکای نشو
ښه ښه اوس دغسې صحیح ده لږ کته پورته م راځي بخښنه غواړم دوستانو ځکه دا کمپیوټر حساب د دغسې راځي که هغه یې کوم بیا هغه کېږي اوس هغه دغه اوس پاتې شو اوس خوا دا خوا نه کېږي ښه په هغه حساب باندې مجبوره پاکې کې ښه فنف یعنې 5 6 یعنې شپږ 7 یعنی 8 9 یعنی 9 ښه دا دې مو لیکل شه دوستانو ښه اوس به لاړ شو مخکې دې بل ته چې دې کې ولیکو څن یعنی لس ښه الف یعنی 11 12 ښه یعنی 12 13 13 یعنی 14 چې صحیح مې لیکلی او که نه 13 ښه 14 ښه یعنی 14 ښه اوس به لاړ شو د مخکیني بل درس ته چې مثلا یا په دغه نورو لیکلو ته دلته وایي 15 ښه 16 ښه 16 17 ښه 18 ښه 19 ښه 20 ښه 20 ښه ګرانو دوستانو دغه درس چې مثلا اوس هم در سره شریکه که 20 تو چې دوستانو دغه سپیل صحیح ده او کنه ښه 20 هو صحیح ده ښه دغه درس دوستانو چې در سره شریکه مې که او یعنی ننم درس د موبایل یعنی په موبایل کې لمبر وارده کوي لیکي یا نمره پکې لیکي مثلا نمره اخلي چانه او یا چاته وای دغه سی په دغه ترتیب لکه دلته چې ویل لکه د حساب د زدی بیا دغه سی کولای شي چې ورته وای او مثلا حساب هم دغه ورته ځکه مخکې لکه دلته البته په درسونو کې چې لیکسیون ان زو څوای او داسې په دغه دویشتم درس پورې راورسېدو خو لیکن ځان ته حساب هم نو ویل دغه د ځان ته حساب یعنی نه درسم چې وو د حساب په باره کې او بل دوستانو په بل درس کې ما تاسو ته دغه لمبر ویلو کنه دا وګورئ دغه لمبر ما تاسو ته دغه لمبر خو درې چې دا وګورئ زه درسونو سره د هر یو درس سره یعنی دغه خط سره دغه سي چې کوم لمبر په کتاب کې لیکل شوی یا غیزه درته لیکم یعنی دغه لمبر ته بیدار اوسئ چې کله تاسو هم چې هاوس بونګ په دغه لمبر باندې کنه نو تاسو کولای شئ چې دغه لمبرونه پیدا کړئ ښه ګران دوستانو امیدوارم چې پوه شئ دراتلونکي درس پورې په پاکه لبان سپارم فلحال چوس